دغه د مقاومت په نامه خلک مقاومت د چا سره مقاومت نو لږ خپل غیرت وګوره که رښتیا افغان یې د افغانستان بچی یې افغاني مور راوړی یې ته لږ فکر وکړه 20 کاله د کافر په بغل کې ولاړ وې نه چې د مقاومت غږ کوي نه د جهاد غږ کوي نن چې په افغانستان کې مسلمان حاکم دی شیخ الحدیث حاکم دی د الله دین حاکم دی ته د مقاومت نارې وایې مقاومت د چا په مقابل کې دی دا د مقاومت په نامه باندې د جهاد په نامه باندې د شریعت په نامه باندې اوس کفارو دا حربه په کار اچولې وګورئ قدرمنو الله جل جلاله اسلامي امارت اسلامي خلافت حاکم کړی دی په افغانستان کې د دې سره مقابله د دې سره جنگ د دې مخالفت دا ټول حرام ناروا دي هر مقابل شدي هغه واجب القتل دی داسې جهاد ورسره فرض دی لکه څنګه چې د سره امریکایانو سره فرض دی دا علماء کرام په دې باندې پوهېږي کتاب الجهاد یې راواړي د هر کتاب ده رد المحتار ته چې ولاړ سي هغه په کتاب الجهاد کې بیا باب البغات راوړي د باغیانو باب راوړي نو هلته بیا د خپله د کتاب مصنف وایي چې دا د باغیانو باب یې ولې په کتاب الجهاد کې راوړي جهاد خو د کافرانو سره دی نو هغه وایي چې د دې باغیانو سره مقابله دا هم جهاد دی لکه څنګه چې د سرو کافرانو سره دی نو څوک چې زموږ ستاسې امن را خرابوي بغاوت کوي زموږ ستاسې مسلمانانو ته مشکلات جوړي د دې خلکو مقابله زموږ ستاسې فریضه او ذمهواري ده د دې خلکو قتلول تر هغه وخته شرعي حکم دی چې تر څو د دې خلکو بیخ نه ختل اول خو په اول قدم کې ورته وایي څوک رښتیا افغاني مور راوړي د افغانستان بچی راځي چې د اسلامي امارت دروازې د دې پر مخ باندې خلاص دي که څوک اعتراض لري که څوک سوال لري پر نظام اعتراض لري د هر چا جواب ته انتظار یو که په موږ کې غلطي و واقعا موږ پر سر سترګو منو دا نظام اسلامي نظام دی موږ دلته په نظام کې داسې څه نه غواړو خدای نه کړده چې هغه د الله جل جلاله د دین سره ټکاري هر څوک چې راسي زموږ سره په ډاګه خبر وځي او چې هر څونه غلطیان یې کړي مشکلات یې جوړ کړي مسلمانان یې شهیدان